تازه او مهم خبر د سعودي عربستان څخه مهم او خوندور خبر راغی. سعودي عربستان هڅه کوي طالبانو سره د پخوا په څېر نږدې اړیکې ولري، خو خطر دغه اړیکې نږدېوالي ته نه پرېږدي. پاکستان هڅه کوي د طالبانو او سعودي اړیکې د پخوا په څېر قوي کړي. سعودي عربستان له افغانانو سره د 1 میلیارډ مرسته اعلان کړه. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ وئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی اوس سبسکرایب کړئ. سعودي عربستان وایي افغانانو سره 1 میلیارډ مرسته کوو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د OIC د اسلامي هیوادونو په سرمشرۍ کې له افغانستان سره 2 میلیارډ ریال مرسته اعلان وکړ. په اسلام آباد کې د OIC غونډې ته د وینا پر مهال سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویل په دغه غونډه کې د ګډون له امله د OIC د عمومي منشي او نورو مننه کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره 2 میلیارډ ریال مرستې په اعلانولو سره وویل افغانستان مسلې ته باید د بشردوستانه مسلې نظر وکتل شي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول خلک کړکېچن حالت کې دي او د افغانستان اقتصادي بحران په نور هم جدي شي. هلته خلک زموږ مرستو ته سترګې په لار دي. سعودي د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ په افغانستان کې سوله غواړو. د افغانستان کړکېچن وضعیت د سیمې او نړۍ پر حالاتو اغېز لرلی شي. سعودي د قطر او طالبانو د قوي اړیکو په منځ کې د ځای جوړولو هڅه کوي، خو لا نه دی بریالی شوی چې د پخوا په څېر طالبانو سره تر هر چا نږدې اړیکې ولري.